راست شپه مو بخیر. له شمشاد څخه د 10 بجو مهم او وروستي خبرونه ګورئ. په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا 253 مثبت پیښې ثبت شوي. عامه روغتیا وزارت اندېښنه لري که خلک قرنطین مراعات نه کړي لوی انساني ناورین به رامنځته شي. له دې سره د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې تېرو 24 ساعتونو کې 6 کسان مړه شوي او 29 ترې جوړ شوي دي. روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې 529 مشکوکې پیښې ټیسټ کړې چې 253 مثبتې وې. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ډېرې پیښې هرات کې 71، کندهار 43، ننګرهار 9، بلخ 14، کابل 4 او ترتیب سره. روغتیا وزارت وایي که خلک قرنطین مراعات نه کړي او تګ راتګ همدا ډول دوام ولري لوی انساني ناورین به رامنځته سي. خلک خپل ټولنیز واټن رعایت نه کړي، ویروس به تر دې نه زیات خپور سي او یو لوی انساني ناورین سره مخامخ سو. د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې تیرو 24 ساعتونو کې له دې ناروغۍ 6 کسان مړه سوي او 29 نور جوړ سوي دي. تېر 24 ساعتو کې 529 سمپلونه ټیسټ شوي دي چې د دې د منځ نه 253 مثبت واقعات لرو. 6 تنه وفات شوي او 9 نور برته خپل روغتیایي حالت لاسته راوړی او ښه سوی دی. له دې سره په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شمېر 433 ته لوړ شو چې 502 کسان جوړ سوي او 115 مړه سوي دي. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د جوړجاړي هوکړه به یوه ورځ وروسته لاسلیک شي. د جنرال عبدالرشید دوستم ویاند وایي په هوکړه کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه منل شوې ده. ولسمشر غني ته نږدې کسان وایي عبدالله ته په حکومت کې ونډه منل شوې او جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه باندې بحثونه روان دي. د عبدالله ویاند وایي هوکړه وروستی شوې او نږدې ورځو کې به لاسلیک شي. دقیقاً طرح از سوی دو طرف نهایی شده و احتمالاً تا روز دوشنبه این موضوع بره به طرف اجرایی شدن، یعنی به طرف امضا شدن از سوی هر دو رهبر ثبات و همگرایی و همچنان دولت ساز و در حضور داشت نماینده های خارجی، سفارتخانه ها و رهبران و احزاب سیاسی این تفاهمنامه امضا خواهد شد و موضوع مارشالی هم که جزء از این تفاهمنامه هست نهایی شده است که احتمالاً تا فردا یا امروز جناب دوستم به کابل حضور پیدا کنند. خلیلزاد د طالبانو او هندي چارواکو ترمنځ د لیدو لپاره هڅې پیل کړې. خلیلزاد همدې هدف ته د رسیدو لپاره له هندي او پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. تحلیل دا دی چې هند د افغان سولې په اړه تشویش لري او خلیلزاد هڅه کوي چې شته تشویشونه مخامخ له طالبانو سره مطرح کړي. افغان حکومت بیا د خلیلزاد له سفر څخه د وربند او بین الافغاني خبرو د پیل تمه لري. امریکایان غواړي چې د افغانستان په قضیه کې هند لا زیات راښکیل کړي او په همدې هدف باندې خلیلزاد هند ته سفر کړی، خو دلته د هند ویره له پاکستان نه ده. هغوی ویریږي که هند له طالبانو سره اړیکې ونیسي ګواکې پاکستان به یې پر وړاندې خنډ شي. د همدې موخې لپاره خلیلزاد دواړو هیوادونو ته سفرونه کړي. امنیت شورا وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د ځنډ هیڅ پلمه نه ده پاتې. امنیت شورا د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د آزاد شویو طالب بندیانو شمېر 0 ته ورسید. د ولسمشر د فرمان له مخې د افغانستان له زندانونو څخه 1.5 زره طالب بندیان خلاصیږي چې 2 برخې آزاد شوي او 1 برخه یې پاتې ده. نور د طالبانو مسؤلیت دی چې د افغانانو خلاف تاوتریخوالی پای ته ورسوي، پر یوه دایمي او سرتاسري وربند باندې موافقه وکړي او د سولې مخامخ مذاکرات پیل کړي. تر دې وروسته د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ ځنډ د توجیه وړ نه دی. د پاکستان ترهګرۍ ضد یوې محکمې د طالبانو د مخکني مشر ملا اختر محمد منصور جایدادونه لیلام کړل. د محکمې د ارزونو له مخې کراچۍ او کوټه کې د ملا منصور د جایدادونو ارزښت 32 میلیونه کلدارې کېږي، خو طالبانو رد کړی چې ګوندې کراچۍ کې د ملا منصور جایدادونه ولري او دای پروپاګند بللی دي. کور کې لاریون په تاوتریخوالي اوښتی چې 26 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د غور د سیمه ییز روغتون مسؤلین وایي ډزو کې د یو خبریال په ګډون 4 عام خلک او 2 پولیس وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت په غور کې د رامنځته شوي تاوتریخوالي د څېړلو خبر ورکړ. کابل کې دولتي ځمکه باندې ملکیانو شخړه کړې چې یو کس پکې وژل شوی او 4 نور ټپیان دي.
د بګرامۍ ولسوالۍ اړوند سیمې اوسېدونکي نیوکه کوي چې ګوندې د یو خصوصي پارک مشر یې د ځمکې پر لانجه کې ورور وژلی دی. که څه هم ځمکه حکومتي ده خو ځایي خلکو 6 کاله وړاندې د ډېرو کمو پیسو په مقابل کې له اشخاصو اخیستې او اوس یې آبادوله. خلک د حبیب الله زازي په نوم په یوه شخص د کار د مخنیوي او د یوه کس د وژنې تور پورې کوي. دوی چې راغلل خپل توپک یې د موټر نه راوباسل، نفرو ته حمله وکړه چې ولوی یعنې یو 25 توپک سره و، دا ټوله نه 3-4 شاجورې وباسلې. خپل حبیب الله جګ شوله. دغه شهید چې موږ اوس لرو دا خپل حبیب الله په خپل لاس وویشته. په کابل ښار کې هټیوالو د حکومت له امر پرته قرنطین مات کړ او هټۍ یې خلاصې کړې. هټیوال او د مارکیټونو مالکان وایي په ښار کې قرنطین مات شوی او خلک خپلې هټۍ او مارکیټونه باید خلاص کړي. ښاریان له حکومت څخه غواړي چې د اختر پر رسېدو سره د نور د قرنطین موده پای ته ورسي. جلال آباد ښار کې قرنطین پای ته ورسېد. جلال آباد ښار کې ټولو کاروباریانو ته بیا د فعالیت اجازه ورکړل شوه خو په دې شرط چې وقایوي تدابیر به نیسي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په مشرۍ د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې د خلکو د بیا غوښتنو پر اساس ښار کې قرنطین مات کړ. له دې سره د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې هم قرنطین مات شوی او خلکو ته ویل شوي چې خپل کاروبارونه وکړي خو احتیاطي تدابیر دې ونیسي. کومه ساحه د مرکزي د جلال آباد ښار چې قرنطین وه د څو ورځې مودې لپاره چې خلکو ته سهولت وي، د اختر مخه هم ده او روژه هم ده، دا به بیرته وي. اما اصناف باید خپل کمیټې تعیین کړي، خپل نظم مراعات کړي، بیروبار جوړ نه کړي او د ماسکونو توزیع باندې باید یو کار وکړي چې خلک تشویق کړي چې ماسکونه واچوي. ترافیک په لحاظ باندې به بیا یو تجدید نظر کیږي، هغه به تصمیم نیسي. رستورانونه هوټلې هغه به د مخکې په شکل باندې بند وي. نور به بیا تصامیم پس اختر نیسو چې که چیرې کرونا وضعیت ښه شوی و بیا به نور تغییرات راولي. ننګرهار ولایت کې د 126 میلیونه افغانیو په لګښت 280 د پیازو او سبزیجاتو سړکونې او 170 د سبزۍ وچولو لمریزو دستګاو د جوړېدو چارې پیل شوې. د کرنې ریاست وایي د سبزیو خوندي ساتلو په موخه دا پروژې پیل شوي او تمه شته چې دې سره به په دې ولایت کې کرنیز محصولات ډېر او دوامداره شي. دا خونې به د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې جوړیږي. له لغمان وروسته په ننګرهار کې هم د پیازو لپاره د سړو خونو او لمریزې برېښنا له لارې د سبزیو وچولو دستګاو جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار والي وایي په دې سره به د دې ولایت سبزیو حاصلات ډېر او سبزي به تازه او خوندي وساتل شي. 126 میلیونه افغانۍ په حدود کې 450 لوی او وړې پروژې قراردادونه امضا کېږي او عملاً کار شروع کېږي. نو په دې کې 280 د پیازو او لوګانو د ساتلو خونې دي او دې کې تقریبا 180 د سبزیجاتو د وچولو ماشینې دي. د دې حواله دا ده چې دا په زیرو انرژي یعنې معنا دا ده چې دې لپاره برق ضرورت نشته. د دغه دستګاو په وسیله به هغه ترکاري وچیږي چې په سړو خونو کې ساتل ناشوني دي. میوې اوږه ده، ګشنیز دي، حتی ادرک دي، بعضې نور ډېر های ویلیو کراپس چې ورته وایي یا لوړ ارزښت لرونکي فصلونه دي چې هغه موږ ذخیره کولی نه شو. هغه د اوبو دغې ډېر لوړ دی، واټر کنټنټ چې ورته وایي په هغې کې اوبه ډېر دي. مثلا ټماټر موږ سټور کولی نه شو، سټور کوو د ډېر کم وخت لپاره، هغه باید موږ پروسس کړو، وچې کړو. نو دا کمې لمریزې وچوونکي خونې چې دي یا پروسس کوونکي خونې چې دي د دې مجموعي کې د یوې دانې ظرفیت چې دی دا 11.9 ټنه. د ننګرهار سربیره په ګڼو ولایتونو کې شکایتونه دا دي چې میوې او سبزیجات د سړکونو د نشتون او مناسب بازار د نه درلودلو له امله د کال خواري له لاسه وځي. مخکې به موږ چې پیاز وکرل خالي به مو کړه، تکلیفونه به مو ایستل او یو څوک به راغی په هغه نیم قیمت کې پوست به ساتل خو ساتېدل به. نو په همدې خاطر باید به منتوجات ته ضرورت کړل، قیمتونه به یې نه پوره کول. هغه دې کال کوم مصارف چې به دا به پوره کول نه. انګېرنې دا دي چې یوازې دغه پروژې نشي کولی چې د ټول ننګرهار اړتیاوې پوره کړي. بزګران بیا د دغې لړۍ د پراخېدو غوښتنه کوي. شکیل احمد سید، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار.
او روسیه خبردار چې ملګري ملتونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان فنډ او بشري مرستې باید بندې نشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس وایي کرونا ویروس ګډ کار ته اړتیا لري او په روغتیا نړیوال سازمان اوس مهال د فنډ بندول ښه پرېکړه نه ده. د ملګرو ملتونو مشر کرونا ویروس یوه بېسارې ناروغي ګڼلې او دې ویروس سره یې په ګډه مبارزه ټینګار کړی. ګوتریس دا خبرې وروسته له هغې کړي چې امریکا د روغتیا نړیواله اداره د پیسو په بندولو ګواښلې ده. ملګرو ملتونو همداراز کوویډ-19 سره د ښې مبارزې په موخه یو ځل بیا په نړیواله کچه د اوربند غوښتنه کړې. له تاسو ټولو همکارانو مننه کوم. د 10 بجو مهم او روسي خبرونه مو همدومره وو.